کی وئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے دی ایمان خاوندانو، اے دی ایمان خاوندانو داخل شئی تاسو پا اسلام کی کافتن پورا، د خپې د نوک نه واخله د سر د ویښتانو پورې مکمل په شریعت کې داخل شه. داسې مه کوه چې دلته منم دلته نه منم، دلته منم دلته نه منم، خوښه مې وه عمل پې کوم، خوښه مې نه وه عمل پې نه کوم. دا شی مه کوه. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرمائی داخل شي په اسلام کې پورا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نه چا پوښتنه وکړه، ورته وایي یو یهودي ته پوښتنه وکړه، وایي ستاسو دین کې څو ساعته عبادت دی؟ او ورته وایي زموږ دین ټوله شپه ورځ عبادت دی. وایي تاسو خوراک نه کوئ؟ وایي کوو. وایي بیا او د سماعتې ضرورت مو نه راځي؟ وایي شته. وی ویده کېږئ نه؟ وایي شته. خپل بیبي نه استفاده نه کوئ؟ کوو. نو بیا څنګه ټوله ورځ او ټوله شپه شوه؟ ابن عمر صاحب ورته وایي که من کینو یا پاسو په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، که من خوراک کوو په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، که موږ اودسماتې ته ځو په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، که موږ ویده کېږو په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، که موږ خپل بیبي نه استفاده کوو په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، کومه خبره چې په طریقې د پیغمبر باندې وي هغه زموږ په شریعت کې د الله په قانون کې عبادت ده. یو صحابي هندوانه خوړله، هندوانه خو پېژنئ؟ بل ته یې ویل هندوانه وخوره، وایي نه خورم. وایي ولې؟ وایي ما د دې په خوراک نبي علیه السلام نه دی لیدلی، دې ځکه نه خورم. د دې معنا دا نه ده چې هندوانه حرامه ده، نه، دومره کامله تابعداري د رسول الله مبارک چې ای و هندوانه ځکه نه خورم چې د دې په خوراک ما نبي علیه السلام نه دی کتلی، نو طریقې راته یاده نه ده، دا خوراک به هسې لاړ شي، عبادت به نه شي، عبادت به ترې جوړ نه شي. بهر کیف و بهر تقدیر هر کار زمون دین دومره مکمل دی چې دې کې د یوې خبرې نقصان هم نشته. علامه اقبال خو پیژنئ؟ مشهور شاعر دی پاکستان کې، ښه شاعر دی، ښه اشعار یې ویلي دي، ښه ادیب او شاعر تیر شوی. دته یوې جلۍ عیسایړې دعوت ورکړه زه تا سره نکاح کول غواړم، او ورته وایي نکاح کې؟ وایي هو. وایي خیر اسلام قبول کا؟ وایي نه اسلام نه قبلو، ته به عیسایي، زه به عیسایړه یم او ته به مسلمان یې، بس واده کوو. علامه اقبال صاحب ورته وایي وایي دا واده یو عبادت ګڼې که نه ګڼې؟ وایي هو. وایي په واده کې د پیغمبر طریقه شته که نشته؟ وایي هو. وایي زه خو مسلمان یم، زما د واده طریقې زما د پیغمبر په ژوند کې شته، او ته خو عیسایړه یې، نو ستا پیغمبر خو واده نه دی کړی، ته د چا په طریقې واده کوې؟ ستا پیغمبر خو واده نه دی کړی، عیسی علیه السلام خو واده نه دی کړی. ابا د قیامت په علاماتو کې راکوزیږي او بیا به واده کوي، بیا به زامن کیږي او بیا به وفات کیږي. ښځه لا جوابه شو جلۍ، و چې یاره دې جواب را سره نشته، زمون دین الحمدلله مکمل،
د هر خبرې لار پکشتا الله فرمای ادخلوا فی السلم کافا داخل شئی پورا په اسلام کې او سمانا د کافا سمانا علماء کی کافا اعملوا بجميع الاعمال طول عمر کې کوم اعمال چې کوي دا د پیغمبر په طریقې باندې وکوي بس څنګه عمل چې کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقې باندې کوي ولی بل ځکه قران کریم فرمایي